السلام علیکم مینوالو. نن یو علاقایي متل یو مزاحیه قصه مې تاسو له راوړې ده. متل دا دی مینوالو چې که نه قلاریږي نو نغد یې راکړه. مینوالو داسې کار و چې یو سړی ښار ته روان و څه ضروري کار باندې. په لاره تلو پیدل روان و نو په څه ځای کې یو ملګری یو دوست پخوانی ورته میلاو شو. هغه ملګري راګیر کو د مټ یې ونیو او په ضد شو ورته چې نه زما سره به روټۍ ته ایسارېږي. د سړي ورته وویل مینوالو چې زما باندې ناوخته دی او ښار ته روان یم، څه ضروري کار مې دی او واپس به هم بیا راځم، نو ستا دعوت ما ته منظور شو، بیا به چېرته تا سره کښېنم. ملګري دا خبره ونه منله او بیا ورته ډېر کلک شو. اخر یې ورته وویل چې که روټۍ ته نه ایسارېږي نو دا چای خو به زما سره خامخا څښي. مینوالو هغه ملګری ورته داسې په ضد دی او د دې سړي ښار ته تعدي ده، د جیب هم لږ خراب دی. نو اخر د خولې نه دا خبره ووته چې هلکه که نه قلاریږي نو نغد یې راکړه.